اوس راځو چې آیا مونږ په دې باندې عمل کوو چې ګټل خورول بخل که خانغه، چې ګټل خورول بخل که خانغه، چې توره لري د تورې ځوانغه. نو پښتون له پکار دي دا باسین صاحب چې کوم صفتونه د ننګ او د غیرت د پښتنو وکړو دا اوس نشته. او پرونم عام سړي به عملي دا کولو او د خوشحال بابا غونته ادیبانو او شاعرانو به هغې ته دا په ګوته کولو چې دا پکار دي. نو نن هم زمونږ شاعر او ادیب له پکار دي چې اول پخپله که نن مونږ خوشحال بابا یا بل شیلی یا شکسپیر یا نیټشه یا نور مشران نمونه اخلو چې هغې وی دا خو داسې نه و عملي توګه باندې. پکار دي چې مونږ نن دا کوشش وکړو که ادیبان او شاعران دي چې مونږ اول ځان ماډل کو او نورې معاشرې ته ووایو چې ننګ خبرې دا نه وي، دا مونږ چې نن کمې کوو دا د ننګ خبرې نه دي. پښتانه تورزنو توریالي وو دې باندې اوس ما او فاروق شاه صاحب خبره کوله او مونږ بیا دا خبره کوو. اباسین صاحب هم د خپل تقریر کې ووایي چې مونږ بعضې ځای کې اسلام رستو کو پښتو را مخ کیږو. زما په خیال دقه زمونږ د تباهۍ سبب دی. په دې خبره لږ سوچ وکړئ. ترکو دا نن سبا د عثمان سیریز ختم شو، د سلطان عبدالحمید سیریز دی هغه شروع دی. هغې زمونږ نه ډېر جنګونه نه دي کړي، د پښتنو نه زیاتې قربانۍ نه دي ورکړي، خو هغې قرآن نه دی پرېښی، هغې قرآني حکمت نه دی پرېښی، هغې د رور مری ته د پانسۍ تار اچولی دی. خو چې ذهن ته یې کله دا راغلی دی چې خدای وایي چې که بخلی شي نو ویې بخه، نو هغې هغه تار د مری نه پرانستی دی او د خدای هغه خبره یې منلې ده، ناجایز یې نه ده برداشت کړي. نو که موږ پښتانه هم خپل فیوچر غواړو نو مونږ به اسلام چې څنګه فطرتي دین دی، پښتو داسې فطرتي ثقافت دی، کلتور دی. پښتو هغه تاسو چې ورته هغه بهترین فطري ثقافت ویلی شئ که نه، نو هغه دی. او قرآن او دین زمونږ چې دی نو د دینه زیات فطرتي بل څیز نشته، ځکه دا د کائناتو خالق مونږ له رالیږلی دی که نه، هغه په دې باندې پوه دی. او پښتو چې دی نو زمونږ د زرګونو کالو تاریخ را روانه کړې ده او زمونږ یو فطرتي کلتور دی. نو مونږ ته اسلام قبلول چې دی نو دا که پوره مونږ وکړو نو دا چرم نه ګرانېږي. او د اسلام په اصولو کې زه او دا فاروق شاه صاحب چې دی نو ډېرې زمانې نه مونږ مازدیګر به یو ځای ناست وو او مونږ به په دې خبرو باندې سوچ کوو. نو اسلام کې ان نیچرل یو څیز نشته چې کوم غیر فطري خبرې که نه هغه اسلام کې شته نه. دا مونږ روانه کړې ده د سورې تصور چې کوم دی، په دې باندې مونږ د خلکو بدنام کړي یو چې نارینه د نارینهو د بریتو نه وینې ساسي، خو چې مړی وکړي نو ځان بیا په خور او په لور بخي. دا یو سپکه خبره پښتنو کې ګڼلې. د دې ما د یو ډېر دروند پوهه مشر نه تپوس وکړو، مې جي په دې باندې مونږ ملامت یو دا څه چل دی. هغه ما ته ویې خانې نوره پته خو راته نشته، زما د پلار کلاس فیلو نو حجرې ته راغلی نو ما ته دا تپوس وکړو. ویې خانې نوره پته راته نشته، خو زمونږ دښمني وه په دې علاقه کې ډېره مشهوره وه د شپېته او اتیاو کالو. وی چې پلار او ترونه مې مړه شو نو وی ما هغه کلي جرګې ته وویل چې زمونږ دا روغه ولې نه کېږي. وی هغې راته وی چې ستا پلار او ترونو سوره نه منله. وی ما ورته وی چې زه منم. وی هغې لاړو، وی په لږ ساعت کې واپس رالو. وی هغه مخالفین وی چې د سوره ومنله، هغه ورته مونږ وبخله او دې چې اوس څنګه غواړي په هغه شرطونو به روغه کېږي. نو دا ګوره مړی بخل چې دي که نه دا وړه خبره نه ده. او د مړي د بخلو واحده لار چې ده نو هغه یو داسې ملامتیا قاتل له راوړل دي چې د هغې نه نوره بره ملامتیا نه او دغه ملامتیا په لور او په خور وه. اخري حد دی چې ته خپله خور او لور چاله ورکوې. خو د هغه بل پښتون هم دا شان دی چې هغه وایي چې زه په مړي کې پردی خور او لور نه دغه کوم، زه به یې بخم او هغه وبخي او اختیار تاله درکړي سره چې دا دی چې تا ته مړی کړی دی. نو د پښتنو د روغې لار واحده دا وه تش صفت. د اباسین صاحب چې کوم تقریر وکړو تنقید پکې اباسین صاحب دا دی تش صفت ته وکړو. پکار دا دی چې مونږ تنقید هم وکړو، چې مونږ تنقید هم وکړو. نو چې تنقید وشي لکه نن که مونږ د خوشحال بابا ذکر مونږ کوو، هغه یو سړی و لږ لایټ موډ کې به درته ووایم اشنا یې مړو نو څه موده پس یو 2-3 میاشتې پس دواله لړو زوی ته وی اوس په د اشنا قبر لم لړو. هغه ورته وی هغه نشته. هغه ورته وی نه تاسو خښ کړی نه دی. وی مونږ خښ کړی دی خو تاسو وایئ چې په یو مونځ قضا شي نو او یا زره کاله یو غوپه ده په دوزخ کې نه خو بیا ړومبی غوپې له بوتلي هغه خو جرې مونځ نه و کړی نو یا به قبر کې نه. نو خوشحال بابا هم اوس نشته، رحمان بابا هم نشته، غني خان هم نشته. خو چې کومې کمی مونږ نن وینو دغې کمو مونږ کمزوري کړي یو. نو مونږ دې دغه ښې خبرې هم وکړو چې دکې دا کوالټي وه دا کوالټي وه دا کوالټي وه او دا پکې کمزورۍ وي چې د هغې نه مونږ ځان وساتو.
نو الهغه به د پښتون قوم په مخ کې زی د اجمل خټک صاحب نه ما یو ورځ تاسو کو زما ډیر خوږ مشرو او ډیر نږدې و ما سره او لکه اجمل بابا واحد داسې سړی و او دا قسمه کیسې مطلق العنانیت نو آیو فقیرو نو هغه سره به مونږ هره خبره کولی شوه نو ما به ورته مې بابا تاسو خدا منې که نه چې فیل شوي یې نو هغه به داسې وکتل یاره بل چا مخکې خو نشو ویلی خو منو چې او فیل یو مې هغه خبرې اوس مونږ ته وکړه چې په کومو خبرو تاسو فیل شوئ چې هغه مونږ بیا نه کوو چې د هغې نه ځان وساتو نو هغه ماته وی مونږ د جانډې او د جذبې سیاست کړی د جانډې او د جذبې سیاست کړی دی خبره دا ده چې په کومو زمانو کې یورپ برطانیې فرانس جاپان انسټیټیوشنل ډیولپمنٹ کړی دی په هغه وخت کې مونږ زنده‌باد او مرده‌باد ویلي دي او کتاب او کاغذ ته نه وي ناست چې مونږ خپل ادارې جوړې کړو د هغې خلکو ادارې شته نو هغې باندې که ټرمپ هم صدر شي نو امریکا نشي خرابولی که هر امره افراتفری ملک کې راشي خو ادارې یې روغي مونږ خپل ادارې نه د پاکستان په سطح جوړې کړې دي او نه هم د پښتون قومي سطح باندې جوړې کړې دي